أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين صدق الله العظيم. دغه مخکې آیت مبارکه کې هغه ته چیلنج ورکړل شو کچرته تاسو دغه قرآن مجید کې شک وی صدا د الله جل جلاله کلام نه دی نو بس دای غز د میدان رمخت شو مقابله وکړو نو اوس دغه ځکه الله تعالی د هغوی د مقابله نفي کوي چې دوی نه مقابله کړی دي اور نه مقابله به وکي تر قیامت پورې نشي کولای نو څه کله تر قیامت پورې نشي کولای نو اوس صورت داده کنا چې یا خو ور باندې ایمان راوړو اور کبیا ایمان نه راوړو نو بس اورته تیار شو فإن لم تفعلوا پس کچرته ونکړلو تاسو دغه کار ولن تفعلوا اور هرگز یې نشو کولای تاسو دغه کار هرگز یې نشو کولای نو دا دې سلب د استطاعت الفعل یعنی الله تعالی استطاعت الفعل ورنه سلب کو یو دې سلب الفعل دا دې کنه چې یو سړی کار کینا کول شي خو کینا نو سلب الفعل کې بیا قرآن مجید معجز کتاب نه ګرځي یاره مقابله کوي کول شو ابو جهل غوندي سرکوزه ورکه موجود و پلانکې ورکه موجود او غړغړ شاعران ورکه موجود او ادیبان ورکه موجود خدا دې کولای نه نو بیا خو قرآن مجید معجز نشو بلکې ولن تفعلوا سلب استطاعت الفعل سم مقابله کول نشوا نو اوس قرآن مجید دا معجز کتاب شو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا دا کلمات لن دا څه کله مضارع باندې داخله شي کنه نو دا مدخول ابد الاباد د پاره نفي کوي دا د مدخول نفي کوي ابد الاباد د پاره صحیح لکه اوس ولن تفعلوا سمانا لا تفعلون ابدا یعنی تاسو نشو کوله همیشه د پاره اندرنګ صرف لا تفعلون وی کنه لن تفعلون لا تفعلون نو دا نفي د ابد الاباد د پاره نه کوي نو ولن تفعلوا اور اندرنګ چې کله په مضارع باندې لم داخل شي لم نو دا د ماضی ولا نفي فایده کوي ماضی کې نو ول فإن لم تفعلوا تاسو دغه کار نه دی کړی ولن تفعلوا اور هرگز دغه کار تاسو کوله نشو فتقوا النار التي یعنی ان کان الامر كذلك څکله خبره دته شانتی شوا ستاسو مقابله نشو کوله نو فتقوا النار پس او یریګو اورنا اوس ایمان د پاره خوف النار دا ضروری دی او یریګو اورنا ایمان د پاره خوف النار دا ضروری دی یعنی دغه اور دا لازم دی اور ملزوم ورسره څه شي دی ایمان صحیح نو ذکر د لازم دی اور مراد ملزوم دی نو فتقوا النار ای فآمنوا اورنا او یریګو یعنی څه مطلب ایمان راوړو ور باندې صحیح شو څکه مقابله نشو کولای خو ایمان راوړو کنه فتقوا النار التي پس او یریګو تاسو اورنا التي هغه اور وقودها دغه وقودها کی واو د اصلیه ده عاطفه نه ده وقودها ای حطبها خشاک دغه اور الناس خلق دي انسانان دي والف لام احدی معهود انسانان ورنه مراد دي هغه مشرکین دي هغه کفار دي الناس انسانان دي والحجاره اور کانی دي الناس کې بلدا خو یکی یو توجیه چې بس جهنميان دي انسانان جهنميان اور بل والحجاره کانی دي یو قول ورکې دا دي چې دینه عام کانی مراد دي عام کانی
او د دې کې خشاک ته دغه جهنم اور هغه انسانان دي اور کانی دي. نو دې کې یو شدت طرف ته اشاره ده او یو همیشوالی طرف ته اشاره ده. همیشوالی طرف ته اشاره یعنی ګوره انسان دی کنه انسان. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې انسان د ازلی نه دی ابدی دی. انسان مخکې نو چې کله یو ځلی پیدا شو بس دا به همیشه د پاره وي دا نه ختميږي بیا باس. نو اوس اور خشاک خچر ته لرګي وي یا خچر ته ګیس وي. نن سبا ګیسونه دي او څه کله ګیس ختم شي اور ختم شو کنه. اندرنګي لرګي خشاک دي لرګي اوس وزوا یومنا لاس منا اوس وزوا او څه کله یو ورځ خو به ختم شي کنه دغه لرګي لاس منا سلمانا 200 منا زر منا او یو ورځ خو به ختم شي ایری بشي اور به مړ شي چې لرګي ختم شي. خو انسان صدا ابدی دی نو انسان نه ختم کیږي. نو معلومه شو چې دا اور به نه ختم کیږي. اندرنګي کانه دی دغه کانی سره اشاره یو خو همیشوالی طرف ته هم دی ځکه چې دغه کانه ته اور کې واچو کنه نو دغه کانه به کله هم ختم نشي. دغه کانه به ویلې نشي دغه کانه به ایری نشي دغه کانه به اندک شانتی ورکی پروت وي. صحیح شو. نو دینه هم معلومه شو چې دغه اور ابد الاباد لپاره دی. صحیح شو. اور بل سختوالی طرف ته هم اشاره ده چې دغه حجاره یعنی ګوره اوس دغه اور دسي اور دی کنه چې د دې ولا خشاک هغه کانی دي. اوس کانه ته اور کې واچو هغه نسوځي صرف تود شي وغه سوځي نه. او د جهنم اور دسي دی کنه چې هغه دغه کانه هم سوځي. نو سخت اور دی. صحیح شو. خاجي اوس دغه حجارانه یو مراد خدا دی یو توجیه ورکې دا چې عام کانی ورنه مراد دي. اور بل توجیه ورکې دا کنه چې دغه حجاره نه مراد یو خاص کانه دي چې هغه ته یې کبریت. څه ورته یې کبریت حجاره الکبریت وړ کاف سره کبریت. اور پښتو کې ورته ګوګړ ولا کانه. او دغه کانه دغه کانه دي کنه تاسو به دا مچس کتلې وي تیله هغه تیلی په سار کې څه کم لګئی کنه دا کانه دی ښا دغه کبریت ولا کانه دی. صدا اور یعنی لرګي تر سي چسور کی کنه نو ګور هغه تیله ور سره اور واخلي دا هغه کبریت ولا ذرات هغه. نو دغه اول حجاره نه مراد دغه کبریت کانه دی. اوس ګور دغه کبریت ولا کانه دی کنه دی یو څو خصوصیات دي چې جهنم د پر الله تعالی دغه حجاره دا خاص کړي دي کبریت ولا کانی به وی التا. ګور یو خصوصیت دی ولا دا دی کنه صدا انتهایی بدبودار دی. تاسو نن دغه تیلې را واخلو کنه دغه تیلی د سي میندا کو چوکړی کو اور بیا د سي ګوتی بوی کو تاسو ته بدبوئی پاته ولګي. صحیح شو. او دا خو یو دوا تیلی او دوله بدبوئی انتهایی سخته. اور بل دا دی کنه صدغه کبریت کانی کې یو خاصیت دا دی صدا اور ډیر زر بلې اندې د پر ګوره د اور بلونو د پر استعماليږي کنه ته اور بلې کو تیلی سره دی بلې دغه کبریت سره دی بلې. او څکله به یو اور د سی اور وی چې هغه ول مکمل خشاک انداوی نو څنګه اور بوي. صحیح شو. نو دی ولا اور بلیږي زر. اور بل دغه کبریت کانی ولا یو دادی کنه صدیقی لوګه سخت لوګه دی کی لوګه سخت لوګه وی تاسو تیلې ولګاو تیلې څه ولګاو نو دغه اور به همي او دغه اور د پاسا لامبا به هم لوګه به هم د سلوګي ولا یو سویره ونی جوړوي. صحیح شو. خدا کو یو وډو کې تیلې دی څکله بیا دغه کانی نه کبریت کانی نه څکله یو اور ولګینو نو معنا دا لاندې خبره دا صدیقی لوګي وي. اندې وجنه تاسو به ورېدلی وي چې جهنم ولا اور تور دی. جهنم اور څنګه دی تور دی. نو هغه دغه لوګي دی دغه وجنه. اور بل یو خاصیت دغه کبریت ولا دا دی کنه صدا انسان سره بالکل ټچ کیږي. صحیح شو. بالکل دغه انسان سره پیوسته کیږي. انسان سره انسان د بلکیږي نه. صحیح شو. انسان سره بالکل انسان پوری خخیږي د یعنی یو نیم شی وی کنه څنګه لکه مغناطیس په شان ته د انسان سره خخیږي. نو دا یو څو خاصیات دغه کبریت کانی ولا او جهنم کې خشاک د جهنم اور ولا هغه دغه کبریت کانه دی. اور بل توجیه ورکې دا دی چې دغه حجاره نه هغه حجاره هغه کانی مراد دي چې کم معبودان من دون الله بوتان. صحیح شو.
اور دغه بوتان دا به الله تعالی ولی اور کیا چې هغه جمادات نو هغه چاونو خو ضرورت نشته وغه به د لپاره چې دغه مشرکانو د لپاره کافرانو د لپاره جسمانی عذاب واسم شته کنه جسمانی عذاب سراسر روحانی عذاب هم الله تعالی ورکول غواړي ځکه چې کله هغه خپل خدای ګوري خپل معبود ګوري چې شپه ورځ ورته سجدي لګولې وي او هغه عقیده دا و چې دغه خدای به ما جهنم نه بچ کړي دغه خدای به ما الله تعالی قرما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا به زما سفارشونه کوي دا زما خدای دې مددونه و نه غوښتو او چې کله هغه ځان سره برابر د جهنم کې ګوري چې څنګه زس وزېګم اقشان زما دغه خدایم سوځيږي نو هغه ته به دغه روحاني تکلیف هم رسیږي صحیح شو چیرې ما دسي عاجز مخلوق ول عبادت کول دسي یو عاجز مخلوق ته سجدي لګولې نو حجاره او مراد معبودان من دون الله دي څه هغه بوتان دي اعدت للكافرين اعدت هيئت دغه جهنم اور دا تیار کړل شوی دی للکافرین کافرانو د پاره اصلا وضعن دا کافرانو د پاره تیار کړل شوی دی او یا یو بل تعبیر ور سره دا لګول شو اعدت للکافرین هیئت للکافرین تعذیبا وعقوبتا نو دغه تعبیر څه تاسو ولګو نو دې سره به دغه اعتراض هغه دفشي چې کله دا کافرانو د پاره تیار کړل شوی دی نو بیا ورکی مسلمانان ولې اچي صحیح شو کافرانو د پاره تیار کړل شوی دی نو مسلمان ورکی اچي دا بیا زیاتې نه دی دا کافرانو د پاره تیار کړل شوی دی کو تعذیبا و عقوبتا نو بیا ور سره ولي کو واما المسلمون هر چې مسلمانان دي فانهم يدخلون الى النار پس بشک دوی څخه داخليږي جهنم ته اورته د څه د پاره تعذيبا عقوبتا نا للتطهير والتنظيف زوا سره نظافت دا پاکوالی د پاره به جهنم ته داخليږي چې دا پاک دغه خيري ميري ورنه لری شي ځکه چې جنت دا یو پاک ځای دی کنه جنت ته تخیران نشي تلخه ګناهونو ولا میل کو چیل سره تتلل نشي نو دغه جهنم کې څکله دغه مسلمان واچي الله د مونږ او تاسو غنه پیله پاکي توبه سره نو بیا دغه جهنم کې ودا پاک شي دی ولدا سي مثال دی لکه زرګر ته سنا یو سي کنه نو هغه سنا د اور ته واچي هغه خپل باټي وی وړا ونه هغه ته واچي نو هغه دي کې ونه کم کوټا شي زونوي هغه ورنه ختم شي اندرنګ نوري خيري ميري وي هغه ورنه ختم شي خالص سنا پاتې شي نو اندرنګ مسلمان ګناهګار عاصي هغه به جهنم ته واچي دغه ګناهونو ولا میل کو چیل دا به هر څو ورنه ختم شي او پاک صاف شفاف پروزي هغه د بعد بیا جنت ته داخل شي اندې د واجب نه خو تاسو به ورېدلی وي کنه چې بعضي جهنميان به څومره جهنم کې وي مسلمانان بعضي څومره یعنی چا باندې څومره خیره کام وي ضرب صفاشي اعدت للکافرین اور بل دینا د اهل سنت والجماعت یو عقیده ده هغه د جنت اور جهنم د اوس موجود دي د اوس زینا د الله تعالی پیدا وکړي دي اور معتزله دین انکار کوي هغه چې د اوس نه دي موجود اوس نه دي پیدا بلکې دا به الله تعالی پیدا وایي خوښوي نو موږ د پر دلیل دغه آیت مبارکه ده سمازي صيغه ده اعدت للکافرین تیار کړل شوی دي اور معتزله ځان پر دلیل پیش کوي نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض تلک الدار څنګه آیت ده تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا یعنی دغه دار اخرت دغه جنت د هغه چا د پر الله تعالی چې مونږ به ګرځو نجعلها مضارع صيغه ده کنه نجعلها مونږ به ګرځو نو کوئی څه ګره مضارع صيغه دي نه معلومیږي چې دا پیدا او نه دي پیدا وو نو مونږ ورته چې صرف یو آیت ته خو بسترګې نه غړې کنه د نورو آیتونو سره بسکه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارکه سره بسکه نو نجعلها کی توجید ده چې دغه ځای کې ملکیت مراد ده چې الله تعالی دا پیدا وکړي دي
خو مالکان به کله ګرځي مالکان بیا قیامت ورځ ګرځي صحیح شو نجعلها للذین ګرځو به مونږه یعنی هر جنتی ته خپل برخه ورکول شي خپل جنت ورکول شي لکه دا اندسي مثال لري لکه دنیا کې د غزمه کې خو موجود دي کنه او څکله بچیو په مینس کې د پلار ول میراث تقسیمیږي نو هغه ورځ رجام شي مخکې نه د پلار دي مخکې نه د غزمه کې موجوده دي خو بس هغه کې تقسیم شي هر یو ورور د خپل ځمکې د خپل حصے مالک جوړ شي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات نو دا مخکې ګوره تخویف د اوس بشارت دا د قران مجید یو انداز دی یو اسلوب دی څه بشارت د بعد تخویف د بعد بشارت ذکر کړي وبشر الذين زیر ورکای پیغمبر علی السلام هغه خلکو ته امنو چې ایمان وروړي دي او عملوا الصالحات اور نیک عملونه کړي دي ګوره قران مجید کې چرته هم څه ایمان ذکر شي کنه نو ور سره عمل صالح ذکر کیږي دې کې نقطه څه شی دی نقطه دې کې دا دی چې ګوره دغه ایمان دا ډیره یو قیمتي سرمایه دی مسرخه ایمان ډیره قیمتي سرمایه دی نو دې حفاظت پکاره دی لکه څنګه مونږ او تاسو د خپل قیمتي اشیاء او حفاظت کوو کنه د بټوي څومره خیال ساتو اندرنګي کور کې د سره پیسې وي څومره محفوظ کیږي سره زار څومره محفوظ کیږي حفاظت کو نو اندرنګ ایمان قیمتي سرمایه دی د دې حفاظت پکې او د حفاظت څه شي سره کیږي د توپک تنبجې سره نه کیږي د حفاظت په نیکو اعمال سره کیږي نیک اعمال چې څومره زیات کړي هغه مر به د تاول ایمان محفوظ وي او اعمال صالحه او کې چې څومره کوتاهی کړي نو هغه مر به د ایمان خطرې کیږي کوی شوي اور بل دا سمخ کی تاسو ته کم ذکر شو چې مو امام صاحب رحمت الله علیه په نسبت باندې ایمان دا عبارت تی فقط تصدیق قلبی نه اور بعضو هغه کې قول څه شی او چې ایمان دا عبارت تی تصدیق قلبی اقرار باللسان اور عمل بالارکان نو موږ پر یو دلیل دا دی څګوره فقط تصدیق قلبی نه عبارت تی عمل دا د ایمان جزء نه دی ولی نه دی ګوره وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات واو عطف دی اور عطف تقاضا د مغایرت کوي نو معلومه ده شو اعمال صالحه د ایمان نه غیر دي ایمان کې داخله نه دي ان لهم بارو بسور سره زیر ورکا څه شي سره زیر ورکا ان لهم په دې خبرې سره څه بشکا لهم دوی د پاره جنتون دي تنوین د پاره د تعظیم عظیم جنتون دي لوی جنتون دي تجری دس جنتونه څه بهيږي به من تحت اشجارها جنتون لاندې جنتون لاندې څنګه جنتون لاندې به وبوي بلکې د جنتونو کې څه کمی ونی دي کنه ونو لاندې به وبوي اندرنګي جنتونو کې څه تاسو کمی بنگلي دي هغه بنگلو د لاندې به وبهيږي ها نو من تحت اشجارها من تحت قصورها او یا من تحتها یا ومن دام کول شي څه په ملکیت کې وي یعنی ګوره مالاندې دومره کسان کار کوي نو مالاندې دومره کسان کار کوي څه مطلب څنګه دا یعنی تا متحد دي تا لاندې کار کوي یعنی تا ملکیت کی کار کوي تی مالک هغه د نوکران دي نو من تحتها د هر جنتی په ملکیت کې به دغه نهرونه الانهار نهرونه به الف لام احدی دي مراد و نتصالور قسمه نهرونه دي نو د دې سره تعبیر دام لګولې شو الانهار الاربعه اندرنګ به دین یو خستا واضح تعبیر الانهار من اربعه انواع كما ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم من 4 انواع ذكر في سورة محمد صلى الله عليه وسلم سورة محمد کی ذکر دی کنا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى دا څلور قسمه نهرونه كلما هر واری ہر کلا جب بھی جس وقت بھی رزقو اعطو ورکړل شي منها من الجنات دغه جنتونو من ثمرات یعنی میوه من ثمرات دا منها کې ها ضمیر نه بدل هم ګرځول شي ورکول به شي دوی ته جنتونو یعنی میوونه به ورکول شي او یا دغه من ثمرات دا رزقن صدا نکرار غله نو دیني حال هم ګرځول شي صحیح شو من ثمرات رزقن یعنی ورکولې بشي دوی ته دغه جنتونو نه رزق په حال کون دغه رزق کې صدا کائن ثابت دي د میوونه صحیح شو
من ثمرتين د میوونه رزقا څکله دغه من ثمرتين د بدل کې نو رزقا بطور رزق قالو نو دوی بیاي هاذا دغه مذکوره میوه څه دی الذي دغه مذکور دغه سیو دغه عام دغه بل میوه الذي دا میوه هغه دی رزقنا ترکړلی شی و مونږه رزقنا هو زمير رو بسو الذي ترجش رزقنا هو من قبل في الدنيا مخکې د دینا په دنیا کې دا رکړلی شی و مونږه و اتوبه ورکول بشي و اتوبه وقد اتوبه و حالیات په حال کون د دې کې څه تحقیق سره ورکول شي دوی ته به په دغه رزق سره په دغه میوه سره متشابهن یعنی متشاکلن هم شکله ورکول شي هم شکله څنګه هم شکله یعنی اثمار الجنه باثمار الدنيا متشاکلن اثمار الجنه باثمار الدنيا ولكن متخالفه في الطعم لیکن دا مخالف وي په خوان کې په ذایقه کې ها تعبیرون علیکم ولسی خاله ول ځان ستړی کو و اتوبه متشابها وقد اتوبه متشابها په حال کون د دوی کې څور کولې بشي دوی ته به په دغه رزق سره په دغه میوه سره متشابها هم شکلا متشاکلا اثمار الجنه باثمار الدنيا ولكن متخالفه في الطعم خاجي اوس راشه صدو ولا دغه دا میوه به هم شکل وي د دنیا میوه سره دا ولی دا رغبت انساني پیدا کولو د پاره یا د سیویا صدا رغبت پیدا کولو د پاره ګوره څکلا سړی یو شی پیژنې نه کنه هغه هر څومره اعلی شی وي هر څومره اعلی ذایقه ولوي کنه خو انسان ورته ځړ نه کیږي خو شوي ځکه هغه خبر نه وي لکه ګوره مثال دی اوس دغه کباب دی کنه کباب او دې کړای لګیدلې دی او خو جمع دی باران شروع دی ورته خلو کی پسې خبوي ورنسي وګوره استاد ورته ځل کیږي هر چا ورته ځل کیږي چې د کباب مڅ خوړلې وي ځکه ته کباب پیژنې کنه کباب ذایقه ته معلومه دي چې د کباب دی او د دسي ذایقه وي به باران به یا مزه کوي اوس خطا کباب نه پیژندلې نو بس تا ورته سره ځل نه کیدو مړه تیر بشي ونه څه د څه شي دي لکه اوس مثال چین ولا ورترا ولا چین ولا راول دي کړي پوره ودروا خدای کا هغه وی چې الله ولي کبا یو مړی خور ترا کا سوي خورو ځکه هغه چته لیدل نه دي کبا داسې توري کړي کې پخېږي اور باران خون کوي مغنه نو دنیا هم شکل میوي ځکه بوي چې انسان رغبت پیدا وشي چې دا مو خور خو څه کله وي خوري او دې خپل بالکل بدل دي هغه مړو په سپاسي مونږ مړ شي واسي متخلي کې وبرتلې بلکې اصل میوه خدا دی خوان ځکه بدلې او یا بلدا من قبلنا مراد من قبل في الجنه قبل ساعه بعد ساعه قبل ساعه بعد ساعه یعنی په جنت کې دا هغه میوه دی ګوره د سیمانه بشي هاذا دغه مذکوره میوه دغه مذکور سیو الذي دا هغه دی رزقنا سرکړل شی مونږ ته من قبل مخکې د دینا فی الجنه قبل ساعت دا یو تعبیر ولدو په جنت کې مخکې دغه ساعت نه و اتوبه متشابها اور حال دا د څور کولې بشي دوی ته دا متشابه یعنی هم شکلا یعنی مخکینی پشانت خودی مخکیم سے و دام دے احادیث مبارکاو کی رسی صد جنت ولا میوه ذایقه دا به یو بل نخسته کیږي یعنی اوس یو خرا لس بجے اور بیا چې یو لس بجې اخري بیا به دې ځکه هغه نه بداله سبا یو اخري هغه نه بداله او مقصي وي یوي ونی نه یوي څنګه نه برو شو کې خو چې یو دلیل و شو کې یو قسم ځکه بیر و شو کې بل ځکه صحیح شو اور بل یو خسته توجیه حدیث مبارکه او پرانا کې هغه دادې چې قالو چې دغه هم شکل به وي هم شکل به څه شي سره وي دا به هم شکل اعمال سره وي څه شي سره اعمال سره یعنی د هر عمل هغه خپل میوه او ته به پیژنې چې دغه میوه دا زما د منځ ولا بدلا دي دغه میوه دا زما د روزي ولا بدلا دي دغه میوه دا زما د قران مجید تلاوت ولا دي دا د ذکر ولا دي هر عمل ولا یعنی ګوره د سې دیګه نه لکه تاسو به برندونه کتلی وي
چې مختلف برانډونو هغه خپل یو لوګو ورته یې کنه دا لکه ګوره د مدرسو ولا لوګو وی کنه د یو نشان جوړ وي هغه نشان ته وګورئ د خود پلانکی مدرسې ولا یا مثلا دغه دویانو د به تاسو کتلی وي دغه حکیمانو سره د قرشي دواخانه دي د همدرد دواخانه دي نو ګوره هغه خپل ځان ته یو انتخابي یو لوګو یو نشان جوړ کړی وي څکله ته هغه وګوري یاره دا خو د قرشي دواخانه ولا دی یاره دا خو د همدرد دواخانه ولا دی یا دا خو پلانکی کمپنی ولا دی دا د پلانکی کمپنی ولا سټمپ ته نو اندرنګي دغه اعمال هم دي صحیح شو یعنی منځ ولا میوه سرنګي نو ته به پیژنې چې دغه میوه د منځ ولا بدلا دي لکه هر عمل ولا نو بیا وګوره تعبیر د سی شيخه قالو دغه جنتیان به یي هذا الذي هذا جزاء العمل الذي هذا جزاء العمل الذي دا بدلا د عمل الذي هغه دي نو رزقنا دا بیا ته اول کې وفقنا څه شي وفقنا دا بدلا د عمل الذي هغه عمل بدلا دي رزقنا وفقنا ستوفیق رکړل شی مونږ ته من قبل فی الدنيا په دنیا کې تک توفیق رکړل شی او اتو به متشابها اور حال دا دې چې دوی به تب ورکول شي به په دغه رزق سره متشابها متشاکلا بالعمل متشاکلا بالعمل هم شکل په عمل سره اوس هغه به څنګه شکل نوي مثلث وي مربع وي نو څنګه به وي نو بس هغه مونږ په علم کې نشته صحیح شو خو هغه ځکه بیا مونږه پیژنو چې دا مثلث می واده دا د عمل ولر دا مربع دی دا د ولا دی صحیح ولهم اور دوی د پاره فیها په دغه جنتونو کې ازواج بیبیان دي خوراک څخه ذکر او شو رزق نو هغه د پاره د بیبیانو ذکر دی ولهم دوی د پاره فیها په دغه جنت کې ازواج بیبیان دي نو دغه بیبیان دینه مراد د جنت ولا حور هم کېدل شي او دینه مراد د دنیا ولا بیبیان هم کېدل شي ښا نو اول به دنیا ولا بیبیان وکړو خاصیه دنیا ولا بیبیان خې دي چې دنیا ولا بیبي هغه د جنت ولا حور سرداري وي جنت ولا حور به دومره حسن نوي چې څومره د دنیا ولا وي دغه دنیا کې خچاته کاګا وګه خزه ملاوي کنه هغه خپکیږي ما چې دنیا اخرت کې هم د اندسه کاګا وګاوي صحیح شو بلکې جنت کې باغه انتهایی خسته دي صحیح شو او خزه د ما خپکیږي چې ما ته دغه څوکړی ګيري ولا خاون ملاو دي یا دغه کوګ وګرته ملاو دي هغه ته دغه خاون خسته کی صحیح شو خاجي ازواج بیبیانی بوي نو څکله دنیا ولا وینو ازواج التي كانت في الدنيا التي كانت فی الدنیا هغه بیبیانې چې هغه وی په دنیا کې او سړی خپاشي نو زه خو دغه خزینه دلته کې تانګم د خدای والینا دینه هر وخت د خلو د دوزي ورنپسې پوجونه وی خلین اسخاب وینځي خدای والینا کپړي خیرنې دي او د شکل وګوره مردار شکل دغه کاګا واګا دغه بیماره او د میاشتې کې ورته تک سره خبرېږي بیا حیز وی او بیا بچی راوړي نو به دغه نفاس نه ختم کیږي خو شو دراز دروز دي دغه خدو سره نو دغه خدي باندې څه شي کوم نو الله ورته فرمایل خپکه ګما متطهره دا به پاکي کړلی شي وي صحیح وا پاکي کړلی شي وي څه شي نه نو دغه تعبیر سره ولګو عن جميع ما يكرهه التبع عن جميع ما يكره التبع ټول هر هغه سيزنا يكرهه التبع هغه لره طبيعت مکروه ګڼي صحیح شو هغه لره طبيعت مکروه ګڼي تاسو څه شور کې نوی خو کنه هغه نه بدغه خزه بالکل پاکوي یعنی دینه خو دغه بدني دغه شیزونه ګندګیانو نه به هم پاکوي اوس خو یو خزه بد زبانه وي یو خزه تیز زبانه وي نو هغه نه دغه شی ختم کړل شي صحیح شو اخلاقی رذیله عقاب ون ختم کړل شي اور کچرته دغه بیبیانو نه مراد د جنت ولا بیبیانی وي حوري وي نو بیا به متطهرتون دا په معنا د طاهرتون وي صحیح شو یعنی فطرتن هغه پاکي پیدا کړل شي دي فطرتن هغه کې یو ګندګي هم نشتا وهم اور حال دا دي چې دوی به او سړی خپاشي چې دومره نعمتونه درته میلاو شي خوراک څښاک اور بیا نعمت الله خان او بیا یونا بیا ډېری اوس بیا د یوې میاشتې بعد وی ساله وزه بیا سره خپاشي کنه لکه د دینه واستمري طلاق شي
هلته کې خو هوټل کې کمره ونه سي او ته سبا د توي څنګه چالي نورې پیسې جمع کوي خو وځي درنګ هر ځای ته خاله خوراکونه وکي خدای دالي سکل نیمګړي وینو هغه بیا نعمت نه دی جنت د نعمت دی الله فرمایي سباس وهم فيها خالدون پدې کې ودوی جنتیان د همیشه وي نه خو بدوی زړه تانګ شي ته وي سمونه بس سوره کې کنو د څومره عمر بده دي تیرو نه زونه نه تنګي دی وجنه خود میوله زکی بدلیږي کنه صحیح شو ان دی وجنه دغه روایتو کې رسی کنه سحر او ورځ دغه جنتی خپل بیبي پرونه خستا ګوري اور هر بیبي خپل خاون پرونه خستا ګوري صحیح شو خاون به خځه ته حیران وي څه د کړی دي د کوم میک اپ ته لګول نن خو سامه خستا اندرنګي خځه به خاون ته چې وا امیر شه تاسو چل شوی نن خو ته ډیر خوندوار خوب لاګي وهم فيها خالدون سره تعبیر ولګو دائمون مؤبدون څه دوی به همیشه وي په دغه جنت کې بس